او خیم درتا اغا عمل چې گناهونه بم ورانی او مرتبی بم اوچتی. صحابه کرام ورتوی ولینا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او فرمایل درې کارونه کوي، کم بنده چې درې کار کوي الله به گناهونه ورانی او مرتبی به الله اوچتی. وی یو کار اسباغ الوضوء علی المکاره، په کامل طریقه باندې او دس کول، په خیسته طریقه باندې او دس کول، دا گناهونه ریجی او مرتبی اوچتی. درې پیری خلی ته اوبه وشتل، مزمزه، استنشاق، درې پیری ان اندام انزل، د سنت مطابق او دس کول. اسباغ الوضوء علی المکاره، په خیسته طریقه باندې او دس کول، پتا دے او په جلتای نا دسی نا چې مخ اول اوینزو، دا خپی اول اوینزو مخ رست اوینزو، زر زر صرف اندامون زر لامدکو چې وج زیرانا پاتی نشین نا. اسباغ الوضوء علی المکاره، او دست په خ طریقه کې نا خکل په قلار قلار او دس کوا، ار اندام درې درې پیری او بورا چوا، وای الله می گناهون ریجی او مرتبی می اوچتی. دویم عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خودو وکثرت الخطا الی المساجد، وی جمعات طرف ته ډیر قدمونه اخلی، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اخلی، چې څومره قدمونه ډیر جمعات طرف ته علی په دې الله گناهونه ریجی او مرتبه الله اوچتی. نو مونږ وایو جمعات رانه لري دی، راځه کور کې به مونځو کوم نظر په کور کې په مانځه ودرېږو. چې څومره جمعات ته قدمونه ډیر علی نو الله گناهونه ریجی او مرتبه اوچتی. کثرت الخطا الی المساجد، کورونه کې مونځ نه کوو، کورونه کې مونځ نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، نکیگی دا گاونڈی دا جماعت منز مگر پا جماعت کی بکیگی. یعنی اوشو خو کامل منز ندے چی منز کور اکو او د جماعت گاونډي دی. نو جماعت طرف ته قدمونه ډیر اغستل دا گناهونه ریږي. او حدیث مبارک کې راځي وی رب العالمین چې د جمع صف اووینې ډیر خوشحالیږي. نو چې مونږ کور کې مونځ کوو بغیر د جمع نه یو په یو دی، او چې په جمع وکړو نو په 25 یا په 27 باندې دی، نو معمولی غونتې کړه وي. کثرت الخطا الی المساجد، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې کم کس اووینئ چې جمعات طرف ته ډیر زی راځي، د جمعات ډیر شوقی وي او په مخه جمعات تروانی، فاشهدوا له بالایمان، د دې سړي د ایمان گواهی ورکړي. دته مؤمن وایي، ټول خلق ته وی اعلان وکړي چې دا مؤمن دی ځکه چې د جمعات ته ډیر زی راځي، جمعات طرف ته ډیر قدمونه اغستل. حدیث مبارک کې راځي چې سړی جمعات صفا کوي الله د زړه د ګناهونو نه صفا کوي. چې یو کس جمعات انځي الله یې زړه د ګناهونو نه انځي. درېیمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې گناهونه ریجی او مرتبه اوچتی. انتظار الصلاة بعد الصلاة، چې سړی مونځ کړی او د بل مانځه په انتظار کې په جمعات کې ناست، اوس په د مانځه ټیم شي ورګه د بل مانځه ټیم براشي. انتظار الصلاة بعد الصلاة، د جمعات کې ناست او د بل مونځ انتظار کوي. الله یې گناهونه ریجی، الله یې مرتبی اوچتی. جمعات کې ټیم دا بوج نه ګڼو چې اذان وشي بس جمعات ته راځه او انتظار کوه چې د مانځه ټیم بشو د اذان
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवे बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु तवे बिलाला अरेहना या बिलाल, अरेहना या बिलाल, बिलाला मा त आराम रावला, मा त सुकून रावला, अजान उक चढ़त में इत्मीनान राश, रत में आराम राश, अजान उशी खुशाल शा, रप मुतमयन का जुमात तरफ तरा रवान शा, राश जुमात की और द्वरकात तहियतुल मस्जिद उका और दमानज़ पर इंतज़ार की बिया कीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल्लाह दे पाग सड़ी रहमो की चागा द माजिगर द मानजन मख की सलूर रकात नफल की अल्लाह रहम पे वका, अल्लाह रहम पे वका सुमर लोई सआदत ते जुमात तद वक्त हाजिरी और द मानज इंतज़ार कवल दा ढेर लोय द सआदत खबर दा। रब्बुल आलमीन दी ज़मुंग ज़रून द जुमात सर उतड़ी फरमाई व इद तअज़्ज़न रब्बुका याद का आगा वक्त हर कला खबर कुड़ल रफ्स्ता बनी इसराइल लरा लयबअसन्ना अलैहिम चे खामखा रा उबलीगी मुसल्लत बकी अलैहिम पदी बांदे इला यौमिल क़ियामा तौरज़िद क़ियामत पूरी मन अगसुक यसूमुहुम सू अल अज़ाब चिरसी बदी तसख अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब बेशक रफ्स्ता खामखाज़र अज़ाब वर्कउन के दे व इन्नहु औ बेशक अदा रफ्स्ता लगफ़ूरुन खामखा बहुन के दे रहीम डेर मेहरबान दे।